خوست امنیه قمندان مولوي محبوب شاه قانت د ښاریانو ستونزې له نږدې واورېدې او د ښاریانو شته ستونزو د هواري ډاډ یې ورکړ. خوست امنیه قمندان وایي چې په خوست ښار کې هغه موانع لرې کړي چې د ښاریانو لپاره یې ستونزې جوړې کړې وې. د ښاغلي قانت په خبره چې د امنیه قمندانۍ منصوبین د خوست ښاروالۍ سره په ګډه د پیادارونو د تخلیې او په ښار کې د ښاریانو لپاره د مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو لپاره همیشه هلې ځلې کوي او ډیر ژر به د ښاریانو ستونزې هوارې شي. د خوست ولایت د دغه ښار لیدنه مو نږدې نه وکړله. په دې کې بعضې ځایو کې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه. په دې کوم موقعیت چې موږ اوس قرار لرو دا یو سړک و چې تاسو یې مخکې لیدلی وه، همیشه به بند و. حتی په دې کې موټرسایکل هغه رفتمد هم مشکل و. ولله الحمد چې اوس په دې کې تاسو وینئ په دې کې موټر ګرځي، تېرېدلی شي، امکانات د تېرېدلو شته. مونږ غواړو چې د خوست ښار ټول سړکونه، ټول پیادارونه د هغې خلکو په مخ خلاص کړو، ترافیکي ستونزه حل کړو. د ترافیکو مدیریت ته مو هم دا هدایت ورکړي دي، هغه لګیا دي. بعضې اډې دي چې هغې د اډو په جوړولو ترتیب روان دی. انشاءالله په لاندې وخت کې به هغه اډې ترتیب شي. دا ډېره ګڼه ګوڼه به انشاءالله په دې هم مونږ کموو. خوست ښاریان هم د خوست امنیه قمندان څخه خوښي څرګندوي چې د ښاریانو ستونزې له نږدې اوري او د حل لارې چارې د پیدا کولو ډاډ ورکوي. کریو په براخ کې خبرې وکړې، موټرو په دروالو ګاډیو په رش پش کې خبرې وکړې، نو ټول ستونزې موږ سره شریکې کړې. د میګ د امنیت په خاطر هیڅ مشکل نه لري. یو مشکلات شته چې یو د بازور بندک ډېر به حد زیات د ترافیکي مسؤلیت صحیح سره نه رسیږي. شرولای یې صفایي خاکی مخکې نکړه. میګ غټ مشکل دغه دی چې د سړک مثال ډېر رش ډېر بیروبار وي او په خپله مخ ګاډی درېږي او په خپله مخه میټر په دلیار کې دروي. چاته وایي چې مای دروه د ته چې سړیا 15 منټه دی بیا د ګیز نه ودرې وزګاره په کلی کې ګرځولې وي. نه الحمدلله کې میګ داس مشکل نه لري، نه د دولت سره لري، نه کې دغه مساغنه میګ کې مشکل لري چې دوی نه می خپه شوي یا زورولي کې داس مشکل میګ نه لري. الحمدلله د غراس ښاریان غوښتنه لري چې اړونده مسؤلین د وخت نا وخته د ښاریانو ستونزې واوري او د شته ستونزو د هواري لپاره باید لاس په کار شي.